سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان او د آیلینډ دغه 53 اوريزې لوبو سیریز چې کوم ترسره کیدونکی ده د دغې لپاره به د افغانستان لوبډله کله اعلانیږي ځکه هلته ورته ویزو مشکل غوندې جوړ شوی ده، د دوبۍ ویزو مشکل ورته جوړ شوی ده. او آیا دغه سیریز به ترسره کیږي او که نه به ترسره کیږي په دغه ویډیو کې به درته ووایم. نو کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو لکه څنګه چې موږ وګورو د افغانستان لوبډله به تقریبا 2-3 هفتې مخکې اعلان شوې وله، خو دغلته پکې د دوبۍ د ویزو مشکل راغی. حالانکه افغانستان کرکټ بورډ ډېر زیات کوششونه وکړل چې دغه سیریز په عمان کې ترسره کړي، خو هلته عمان کې هم کرنټین ول، یعنې بهر نه خلک نه پرېښودل چې کرنټین په وجه باندې افغانستان کرکټ بورډ ونه څه کولی چې عمان کې د افغانستان لپاره دغه سیریز برابر کړي. خو اوس به زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم چې د افغانستان کرکټ بورډ میډیا مینیجر حکمت حسن نومیږي دغه نوی دغه خبر ورکړی ده چې د افغانستان او د آیلینډ چې کومه همدغه میاشتې کې یعنې 53 اوريزو لوبو سیریز چې کوم ترسره کیدونکی ده، دی وایي چې دغه په خپل وخت باندې ترسره کیږي. نه تنها دغه سیریز بلکې دې نه وروسته په فروری مارچ کې افغانستان له زیمبابوې سره هم یو سیریز ترسره کوي. دغه دواړه سیریزونه به خپل وخت باندې ترسره کیږي او د افغانستان ټیم به هم ډېر زر حرکت وکړي دوبۍ ته. او بل طرف ته تقریبا همدغه د کال 2021 همدغه اولنۍ هفته کې به موږ وایي د افغانستان سکواډ هم اعلان کړو. هغه وخته پورې به د افغانستان لوبغاړو لپاره دغه ویزې هم راغلي او که خیر دغه سیریز به یعنې 100% کې دی وایي ترسره کیږي. او په دغه سیریز لپاره به د افغانستان رشید خان، مجیب زدران، محمد نبی او دغه باز قیس احمد دغه که نورو لیګونو کې دوی مصروف یعنې دغه سیریز ته باید دوی ځان راورسي او دغې نه وروسته زیمبابوې سیریز کې به هم دغه لوبغاړي ګډون کوي. نو ګورو چې د حکمت حسن په خبره کې څومره حقیقت ده، دغه به وخت سره ثابته شي. خو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ.